بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. راته ګرانو هېوادوالو، نن غواړم تاسو سره د بانکي تعرفې په ارتباط باندې معلومات شریک کړم او د کابل او د ولایتونو د بیومتریک د نوبت وهنې تاریخ په ارتباط معلومات تاسو سره شریک کړم. لومړی سر کې غواړم د بانکي تعرفې په ارتباط باندې تاسو سره معلومات شریک کړم. بعضې ملګري دي البته زموږ تعرفې د پرداخت په ارتباط باندې نه پوهېږي، معلومات نه لري یا تعرفې تحویل کړي دي، مګر کله چې مراجعه وکړي هلته نه قبلوي. یو څو مهم ټکي چې غواړم تاسو سره شریک کړم. لومړی سر کې راځو ولایتونو ته. ولایتونو کې تعرفه څنګه تحویل کیږي؟ د ریاست پاسپورت د ټویټر د معلوماتو په اساس چې موږ معلومات ترلاسه کړي دي یا هغې څخه موږ د ټویټر له پاڼې څخه موږ معلومات جمع کړي دي، نو هلته دوی ویلي دي کله چې تاسې انلاین ثبت نام وکړئ، فورمه ترلاسه کړئ، بیومتریک ورځ مشخص شوه، نو تاسو یو ورقه درکوي، دوه ورقې درکوي. البته یو ورقه د بیومتریک ورقه درکوي، بله یې تعرفې ورقه درکوي. هغه تعرفې ورقه به ځان سره واخلئ او د افغانستان بانک ته مراجعه وکړئ. کله چې د افغانستان بانک ته مراجعه وکړئ تاسې، نو هلته به تاسې دغه ورقه به څه ورکوئ، او دغه درې ورقې دي چې یو د پوستخانې پورې مربوط ده، یو د سرې میاشتې پورې مربوط ده، یو د خپله د افغانستان د ریاست پاسپورت تعرفې هغه تحویل محصول پورې مربوط ده، د کوم محصول چې تاسې تاجه کوي هغه پورې مربوط ده. نو هغه به څه وکړي، هغه ورقه به افغانستان بانک ته یوسئ. کله چې تاسې دا ټول دغه درې ورقې چې دي، البته دغه تعرفې درې تعرفې دي چې مجموع کې درې واړه یو ورقه کې راځي، نو دا یو ورقه به څه وکړي، مکمل به دا افغانستان بانک کې به څه وکړي، تحویلي به ورکړي. کله چې تاسې تحویلي ورکړه، ډېر مهم نقاط چې دي هغه پکې ستاسو نوم پکې دغه تعرفه کې چې کله بیا تاسو درکوي، ډېر متوجه اوسئ. کله چې پیسې تحویلوئ، نو کله چې بانک له لوري هغه ورقه تاسو ته درکوي، هغه زیړه ورقه یا برګ زرد چې تاسو ته درکوي، هغه ورقه کې بیا ستاسو نوم او تخلص په یو شی اوسېږي له تعرفې سره. نو که چېرته یو حرف هم غلط اوسېږي، دلته بیا ریاست پاسپورت کې نه مني او ستاسو تعرفه بېرته کانسل کوي، او په نواقصو کې کله چې تاسو پاسپورت راځي نواقصو کې راځي، یعنې بیا تاسې مجبوره کېږئ بانک ته ځئ او اصلاح کوي. دې نه ښه ده چې عمل دی تاسې کله چې بانک نه ورقه اخلي، هغه زیړه ورقه، نو خپل نوم او تخلص مکمل وګورئ، د پلار نوم دې وګورئ چې یو ټکی هم اشتباه نه اوسېږي، ځکه زیاتره وخت اشتباه کېږي او مشکلات سره کېږي. او بل هغه کسان چې دوی زیاتره موږ معلومات ترلاسه کړي دي چې فورمې د تبدیلۍ په وخت کې دوی تذکره، مثلا دوی تذکره دي د قندهار ده او فیلیز استوګنځی هلمند ده، په دواړه تذکره کې ذکر شوي، هم اصلي او هم فیلیز دواړه ذکر شوي، مګر د تبدیلي کړي زابل ته تبدیلي کړي یا روزګان نه تبدیلي کړي. نو مخکې له دې چې دا چې ریاست پاسپورت امریت پاسپورت ته مراجعه وکړي د زابل یا د روزګان، دوی مخکې له هغه نه چې مراجعه وکړي دوی بانکي تعرفه په بانک کې تحویل کړي. کله چې هلته دوی لاړ شي، دوی هغه تعرفه نه چلیږي په دغه صورت کې، نو ځکه دوی هغه بیومتریک هلته نه کېږي. دغه تعرفه بانکي چې ده د قابل چلش ده، خو خپل ولایت کې چلش نه ده. مثلا دا کس چې د قندهار او هلمند کې د فورمه چې بیومتریک کېږي، نو هغه ولایت کې چې د بیومتریک هغه ولایت کې د فورمه د بانکي تعرفه د چلش وړ ده، مګر په بل ولایت کې د فورمه نه چلیږي. نو دغه نقاط ته ډېر متوجه اوسېږئ. اوله هېڅکله داسې کار مه کوئ چې تاسو تذکرې مطابق باندې هغه ولایت ته تبدیلي مه کوئ، یعنې تذکرې مطابق هم ته ولایت نه و، تاسې ورته تبدیلي مه کوئ. که چېرته بیا تبدیلي مو کړه، نو مخکې له دې چې تاسې تعرفه بانکي تحویل کړئ، لومړی لاړ شئ بیومتریک مراجعې ته. که چېرته تاسو بیومتریک وشو هغې ولایت کې، نو هغه نه وروسته بیا تاسې بانکي تعرفه تحویل کړئ. مخکې له بیومتریک څخه تاسې بانکي تعرفه مه تحویلوئ، ځکه بیا تاسو کله ستونزې پیدا کېږي، یا د بیومتریک هم نه کېږي، یا بل مشکل پیدا کېږي، بیا تاسې به اویزه بانکي لاس کې پاتې کېږي، او بیا یا ورته وایي چې نه چلیږي، یا ورته وایي چلیږي، خو فقط منتظره اوسېږئ، هغه وخت چلیږي چې کله تاسې خپل ولایت کې ستاسو ته نوبت ورسېږي، بیا په دغه وخت کې چلیږي. او کابل کې تاسو ته اړتیا نشته چې تاسې د کابل یو څانګې ته بل څانګې ته مراجعه وکړئ، او هلته د افغانستان بانک یو څانګې ته مراجعه وکړئ، تاسې هلته تعرفه تحویل کړئ.
خپل ریاست پاسپورت په داخل کې شل شوبې دي، شل اتلس نیولې تر شلو پورې شوبې دي. د زنانو بخش پکې جدا ده او د مردانو بخش پکې جدا ده. تاسو کولی شئ چې بانکي تعرفه داخل د ریاست پاسپورت کې څوک تحویل کړي. فقط ولایتونو کې فرق کې بس خلاص. نور د ریاست پاسپورت عمومي ریاست کې نه کابل کې هلته خپل د افغانستان بانک څانګې شته، کولی شئ هلته تحویل وکړئ. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک او شیر کړئ ترڅو تاسو سره د پاسپورت په ارتباط باندې هغه ستونزې چې تاسو هغه ته موږ حل او فصل کوو په ویډیو شکل سره یا د وایس په شکل سره یا د لیکنې په شکل سره. مننه. کور آباد.